او دا څه کیسه ده؟ دا خو بیخي زیاتې اوبه را روانې دي او سیند ګرده سره ګډوډ سوی دی. چیرې چې زما یاران اوسېدلو ماهیان در ښیم، هغه ټکانه ګوره څه سوله، سیند سره ګډوډ دی. خدای دې خیر کوي. اوس به څه چم وکړم، اوس به زه دی ور واوړم، دی نیش درته کډی یار، سیند به سره ګډوډ سي. جمپ ای چی شد؟ کډی و هله سیند سره ګډوډ سوله. وای سیند سره ګډوډ سو. په دغه ځای کې کډی ولو، د الله ډېر فضل دی، بچا سول. دا زما پښې چې ولګېدلې هلته د مځکې شی سره نه دي نښتې. بس خدای ګوره څنګه برته راتس کړم. شان ګرده سره ناودو سولو، کپړې مې نودې سولې، کوټ هم لاړی. ای د ډرون بیګ را سره ول، ډرون هم نوده سوی دی. دا دی موبایل هم نن سوله. خیر دی به څه وچ سي، زه خپل زګیله رالم، مایا نسته. راواوړه اکا زه څنګه و زما درس دی ویل دی؟ ها ته مړه اوبه ورګډ سولې نو کډی ولو حالت ته مړه اوبه نه وینې چې دا مړې اوبه دې ډوبې دي. بس چاته وایه خدای دې هدایت راته وکړي. دا ځای ولو، دا ګورئ، دا ته اوبه سپورېدلې، اوس شی نسته. هغه ځګي باندې ګورئ دومره تیزې اوبه را روانې دي چې څه درته ووایم. ماشاءالله څومره خوندور سیند دی، څومره خوندورې اوبه را روانې دي. لمر ته وګورئ، اسمان ته وګورئ. ښه دا نو د مایانو ځای دی، دلې زه همیش راځمه. مایان دلې ډېر ښه خوند هم کوي. نه واوره سوې ده دلې، نه مایان شته، خو اوبه بیخي زیاتې سوي دي. بل مجلس به له تا سره شیر کړمه چې زه ولې له سکرین څخه لرې سوی یم. خبره داسې وه چې دا ډېرو ویډیو زما په دماغ باندې ډېر زیات بوج کړی ولو، زه په ډپریشن کې راوستلی ولم. دا ډېر سخت کار هم دی، ډیلي ولاګینګ سړی کوي. نو د خپل ځان د ریسټ لپاره و دماغ ته د سکون رسېدو لپاره زه دا یوه دوې میاشتې د سکرین څخه سیرته سوی ولم. اوس دا دې بیرته رالم، خو کار په دا طرز کومه چې زما و دماغ ته زما و دماغ ته زیات تاوان نه راورسېږي، چې په دا طرز باندې به انشاءالله کار کوم. د ماشاءالله بیف اینډ چکن بریانیا د پرته ده، زه به الوتکه سره برابره کړم. د دا غرو وطن خوندوالی ششتوالی به تاسو در ښکاره کړم. دغسې د غره خلک چې دي هغه ډېر ښه خلک دي، ډېر مهمان نوازه خلک دي. سیند ماشاءالله ډېر خوندور دی. بیا به بل ویلا کې مجلس کوو. زما ډېر ویلاګونه چې دي هغه زما د یوټیوب په چینل باندې پراته دي، بس حالت یې ګورئ. مننه، کور ودان، خداحافظ.